یا ګوره یو هندو سوال کو په یو فقیه باندې فقیه اوس فقیه چاته وای نو ګرځي ورپسې فقیه ته وای چې په دې نه پوي کا چې تاسو د مسلمانان چې مړي خخوي پزمکه دا څه سړیتوب کار دی چې لاندې خخ کوي خاشي بویونه وکي پکې چینجی وشي لوی ګنتې جوړ شي وای زمونږ هندوانو نه چې مړی وشي لرګي پکې دو خاور تیل په واچو تیله ورته اذا وجد فتلاشا بس ختم ایرشي او ختم شي نام نشانه ورکشي دا تاسو ښکار کوئ اوس تاسو به څه وایي تاسو به دا وایي چې محمد خان سے جماعت کی مولا تقریر کولو نو یو عرب راغی عرب ورته وایي چې یا شیخ فترکنی ليس معي الزاد انا اذهب الى مکه وما پرېږده د خلکو ته لږ سوال کوم چې څه پیسې راکړي مکې ته ځم نو په منبر ولاړ دی تقریر کوي جوش کې راغلی دی نو ورته وایي چې چپ کرو هغه ورته یا شیخنا لا ادري اي شيء چپ کرو ما ادري چپ کرو اي شيء وی پوهېږم نه چې چپ کرو څه ته وایي ما درته یم چې پرېږده دی بیا ورته چپ کرو اوس 100,000 خلکو ته تقریر کوي دومره نه پوهېږي چې هغه ته عربي کې وایي چې اوس کوت یا لږ وخت صبر وکړه عرب راشي دلته زمونږ د ملک ته جماعت ته راولي چې دا عرب دی ها 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 ورته السلام علیکم ورحمت الله کیف حالکم یا شیخ مزاجکم بخیر فلان دا ته اجمن نه پوهې دا زمونږ ملک دی یا دا زمونږ خلک لوی خطیبان یعنی دوه که زه اوس دا یم چې زه انګریزي نه پوهېږم خو زه ټیک ده ما ویلی لیکن د کوم شي چې زه امام یم کوم شي چې زه تلقین کوم د کوم شي چې زه دعوه کوم هغه شي کې زه خبرې ولې نشم کولی ولې ته نشي کولی یو سړی بیه وکړي او هغه انګریزۍ کې خبرې نشي کولی دنه لوی خر بل لاړو شته نه چل تا بیه د څه خبرې کړی چې تا انګریزۍ کې خبر نشو ته زه مولا شیم قرآن او حدیث ما ویل ته بیا عربي کې خبرې ولې نشي کولی ولې به نه کوې چې نه کې دې ګوډګوډونه یې نشي سرک ته راکړه ولې به نه درځي تاسو خیال وایي نو عرض داو چې فقیه هغه هندو ته وایي چې خبره واوره اوس موږ به د دې څه جواب کوو چې موږ مړي اسخا کوو ولې قبر کې او هغوی یې سوځوي هغې وایي زموږ کار ښه دی بس ختم یې کړو چې ایره شي بس خبره خلاص تاسو اسخا کوئ بویونه چینجي وغیره وایي فقیه ورته وایي چې هندو ته چې خبره دې ټیک وکړه جواب واوره که په طبیعت ته ولګېدو ډېره ښه ده کې نظام وایي وایي یو سړی چې بل ملک ته لاړ شي او هلته واده وکړي خبره پوهېږئ خوب خو نه دی درغلی ویښ شئ ویښ یو ډېر عظیم سیلاب او طوفان د بېدینۍ در باندې را روان دی ویښ شئ سړی بل ملک ته لاړو واده یې وکړو د هغه ښځې نه یې زوی وشو حالات داسې پیدا شو چې ده ته وویلی شو چې ته واپس راځه خپل ملک ته نه به ښځه راولې او نه به زوی راولې یوازې به واپس راځې اوس ده د دې زوی د خدمت دپاره یو وینځه هم نیولې وه وینځه خدمت به د بچي کول دی چې واپس راځي دا زوی به دې وینځې ته سپاري او که د خپلې مور سره به یې پرېږدي د خپلې ښځې سره هسې ستاسو عقل څه وي حق د وینځې شته چې ورکړي ونه ځکه خو د مور زوی دی حق د مور دی چې مور له یې وسپاري او دی ترې راشي د هندو دماغ مو منله چې نه د وینځې حق نشته چې زوی دی هغې ته وسپاري حق د زوی د مور دی چې هغې ته یې وسپاري لکه حق د حضانت یو سړي ښځې له طلاق ورکړو ماشومان بچي دي نو ماشومان بچي به دی د مور نه شوکی نه د هغې د ساتلو حق چې هغې ته حق د حضانت وایي دا د مور دی خرچ به دا طلاقي ورکوي دا چې چا طلاق ورکړی دی او ساتي به مور اوس دا قسمه طلاقیان خو ډېر دي زمونږ په دې اوس لا نکان د چا باقي شته په ایمان ووایي نکاح د چا شته د پښتنو کې وګوره ځای به چې کنځلې کوي مذهب ته کنځلې کوي دین ته کنځلې کوي خدای ته کنځلې کوي رسول ته کنځلې کوي ټیک
چې دا الفاظ دی وی نو ته کافر شو او نکاح دې ماته شو. دینه پس دې خزي سره حرام دینه چې بچی کیږي حرامیان وي. وګورئ په خپل دنیا کې څومره فیصد دنیا داسې ده. هندو دماغ هم دا ومنله چې دا خبره ټیک ده، حق د ماشوم د مور دی چې ورته پرې ویل خسیټ صاحب وسواو. زمون خدای ویلی دي چې منها خلقناکم منها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله وی دې زمکه نه پیدا کړی نو زمکه زه مونږ مور شو چې مونږ زمکه نه پیدا یو، نو زمکه زمونږ څه شو؟ زمونږ مور شو. دې زمکه نه پیدا کړی او دې زمکه ته بم بیان نه باسم او دې زمکه نه بم بیا راو باسم او ځان ته به پیش کوم او د ټولي زندګۍ د نظام تپوس بدر نه کوم. نو چې الله وی چې ما زمکه نه پیدا کړی نو زمکه زمونږ مور شو. بیا زمونږ د خدمت د پاره الله اور پیدا کړی دی. اور څه پیدا کړی؟ زمونږ د بدن د خدمت د پاره چې مونږ لا روټۍ پخی، مونږ لا چای پخی، مونږ لا د خوراک اسباب پخی، اور دې د پاره پیدا دی. نو مور زمونږ زمکه ده او اور چې ده دا زمونږ نوکر دی. پلار پسند جواب راغی چې راځه علیین نه راغلی دی او علیین ته واپس راځه. نو چې پلار اسمان ته واپس روان شو خیال م راغی چې هغه روح دی زمونږه. نو دا بدن سپارلوس دی مور ته پکار دی چې زمکه ده او کدی اور ته پکار دی چې نوکر دی. چا ته پکار دی؟ زمکه بدن زمونږ د بدن مور زمکه ده. روح راغلی دی زمونږ د علیین نه. روح پس اطلاع راغی اسرائیل علیہ السلام چې روانېږه واپس بیا چې کوم ځای نه راغلی هلته لاړ شي. بدن پاتې شو، بدن د زمکې نه پیدا او زمکه مور وه نو بدن زمکې ته وسپاره. اور د بدن د خدمت د پاره د اور حق نشته چې بدن ورته وسپاره. هغه هندو چې والله رښتیا بس پاتې کې وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. تاسو خیال راکړئ عرض دا و چې پایماو کې کم فقیهان تیر دی عقل بدی وخوس چې پیغمبران خلاص ندی طبعی خوف نه بد قیامت پورس پیغمبران بے نیاز نہیں. تاوزه څه شي تاوزه په کم قطار کې اب بلا خبره ده چې دا اوس پیران میران را پیدا شي دي صاحب. لکه دلته بالا معنی کې زمونږ یو دغه دمو ما ته ورځ وای چې باران کې نه ما د لوی ځوان جولای کې ځانه چولې دی توتی به امزه د جنت ما ډېر خبر کته توتی مون میناګان شو په جنت کې خدای دې نکي ځان خلاصول بګرانی ځان. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا عمر لوی پیر او لوی ولی او د پیغمبر لوی مرګره به بل څوک پیدا شي. خدای ته وی لالی ولا علیا، خدای ما چې څه کړي څه غواړم نه خو چې راته څه ونه وې جنت نه غواړم نه حوره غواړم نه غلمانان غواړم. اوس خو تاسو را پازي پلانې خدای جنت الفردوس ورکړي او یا الله پاتواړه جنت کې ځای ورکړي یا الله پلانې. دغه وخت کې چې دا سپېړې فراق او دا شونډې په دومره وپړسي چې دا څه خپل د ټپه شپ ځان پويږي دا څه جنت الفردوس ته ورکه اتواړه جنت ورکه اتواړه جنت دې دلا ورکه مونږ به کوم فازو. دا خبري یو صحابي دعا کوي یو دعا کوي دا ووري دومره واچ اصل کې مونږه نیګونه. یو عاشق خپل معشوقې ته وایي چې سباب کوچے جانان گر ہمیں گزری سباب کوچے جانان گر ہمیں گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری. اے د سحر بادا که زما د یار په کوڅه کې تیرې دلې او زما یار دی چرته ولیدنو لږ زما حال ورته بیان کا او بیا ورته وایي ترا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی
ولو فرحت بهذا رضيت بالضرر ورته تعالی سپلاس درځي چې ما په خپل هجران کې سوځې کته زما په سوځې دو خوشاله نو زستا د لا سپدي اور کې خوشاله ما چې ته په خوشالهږي والله ز په اور کې خوشاله د دې بیان مثال ابراهيم عليه السلام چې اور تا چولو جبرائیل ورته راغی انګار ته د غرزي مدد درکما هغه ورته له جبريل لار پرې د لار نه مخرب وا نمرود څوک دی چې مار په اور کې واچي چې څوک میا چې هغه پويګا امداد پويګا اڅوي وای بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لبے بام بھی عقل پاس پا بنے رباندے ناس تو سوچ کولو چا ٹوپ کم کٹوپ نکما ٹوپ کم کٹوپ نکم او عشق معشوقی چی ویلی دی چی اور نو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عشق چی بے خطر ہے ورو دنگل نمرود سوک دے چی ما اور کی واچی چی سوک میں آچی آپ ہوئے گا کاری پوئی چی وروے دنگل نو اور تسو ویلی یا نارو کونی بردم و سلاما اور پہ گلزار شکن نو ممکن درد نشت عشقی مادہ من دے عشق نم چی اور سدارام تو طرف تم خیال لارش عشق داش ہے عشق پا لغت کی دوانی دی جرڑو توائی دوانی دا جرڑی دی دیتا عشق وائی نو دی عشق تم عشق زکوئی چی دا عاشق ہر رگ نا دا محبوب مینا توشی بیا دا چی عاشق پا دنیا دا خدای کے بلا تماشا نگوری بلا مزا نگوری رحمان بابا وی رضا میلے تزو معشوقور میلے تزو و دیور توی چی داستا پا تماشایم خبر شئی چی داستا پا تماشایم خبر شئی نور خبر پا تماشا دا عالم نیمان پا خدای قسم چستا تماشا میں دا مخلی دلی دا واللہ کا دا عالم دا نور تماشونا خبر بیا زرحمان چستا دا حسن سنا خوانیم زرحمان چستا دا حسن سنا خوانیم نستا دا روی ادرس جہان زما سنا کا یو سر در رابطہ و تعلق جوڑ شی دنیا بستا سنا نمون کی دا لچک نشتا و نہ دا درد شترک دا درد چچا کے پیدا شو او دا درد پا کرا گئے بیا بدے سے ہوئی بیا بدے ہوئی شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت آئے ماں وہی بخوشحال اسے دیار پا عشق کی دیر خی سودا زمان او اے دے ٹول مرزون دوائی سودا زمان یو سودا دا عشق دی چپڑک رالا دا دنیا دا مرزون دا پارا بغا علاج جوش اس خونن دا دنیا سوداگانی زمان پا دماغ دا دنیا آرام تو بنا شیطانتون منافقات بیمانی پخلا لیلا پزڑ کے ٹک دا پاسا برک پخلا خندا پزڑ بیمان دا مسلمان سر دا سنڈا سرمند میخے دورز شیخ دشپے خورے پردی محلنا راشدہ گیرو والا درتاو خیم دشپے پردے و بپخپلو فصل لے دشپے غنم سرکب کئی دشپے سبزے اغلا کئی اغا بیا خوری تاسو خیال را گئی نو عرض داو چی مون عرض چی دیا بیروپیت دے زمان ملاتوب دے قسم پا خودے چاسے ڈونگ دا رسول اللہ پا منبر ناستیم چی دا ملاتوب کم حق دے آپ روپے کی یو ٹیڑی پیسہ زنا ادا کو یو ٹیڑی پیسہ بس دا غوڑے غوڑے خبری دی صاحب تاسو پہ دوکا کوما زمان ملاتوب دا سے دے لکد ترکان آرا تیشا دا بجلی والا پلاس پیچکس دا ٹیکدار ٹیکداری دا ملازم ملازمت دا سے زما دا ملاتوبم خیٹے دا پارا میں یو ذریعہ جوڑا کرے دا تا پہ دوکا کو
ټیک شو مخکې درته په مونځ ولاړم تر اپسې چې صدرا کړی ني السلام علیکم ورحمت الله چې سترګې مې در باندې لګي ته خدای دې تباہ کا پتا دې زما سلام ني السلام علیکم ورحمت الله خدای دې غرق کمړې پلار دې مړی مور دې مړی ز در سره لاړ شم او چې صدر کې نه وینم دعا وکړي ګرمي دا او الله کې درنه وایم چې دا دې خدای وبخي زه خدای دې ان بیخ دا پلار مو بس ٹھیک شو جی ازما مولا تو تیشه ده په تیشه چې څوک څه ګټي نه تیشه په اوږه ګرځي وای پېما پارا چې څه ګټي نه هره خو اوس په نه دا خراب شی دی چې څه ګټي په نه والله کې دا سه زما مولا تو دشت د پیر پیری وګوره صاحب د جیبونو ګڼ کپان دي د خدای قهر دغه صدا ټول نظام ټول معاشره داسې هر سړی په خپل فن کې غل دی دا ما چې په تقریر کې ویلی چې 9 کروڑ پاکستان کې 1 کروڑ بکې مکول غواړي 1 کروڑ وای پېمان وای پېمان چې ما کې مړې شوی زما زوی چا وجلې اورور می چا وجلې او ترا ته په دې تمای چې کسرا کې نو کیس بدی ټیکوم او کني نه کوم وای پېمان دا په کوړای د کې مکول نه دی وای ما باندې کیس جوړ دے کیس د خدای په قهر گرفتار او کچرو تدرلم او ته زما جیب ته ګوره وغه د کچرو غ आवाजونه چې کوي هغه بدلې ولدم چې په خله کې نه چولې आवाज درته نه کوي وای ول دا له ود کې مکول بني نو ما دروغ نه دی ویلي ما رښتیا ویلي کم سړی چې ظالمي د ظالم علاج بل نشته چې سو پورې دی ځوان کړی نه او یاد ته دا سر قلم تاسو ورشي دا غله وګورئ ورځ بیرته کور والے کیږي ورځ بیرته کور والے کیږي ورځ بیرته دکان والے کیږي تر اوسه یو غل پر سره عام کباب نشو یو غل ورځ بیرته وګوره سړی علالیږي وشتلې کیږي یو ظالم بر سر عام کباب نشو اوس کیږي بس د دې قوم علاج بل څه تراوله یو سړی زدر ته زوړندوم په سړک می زوړند کړی او تاسو ګوره یو ورته تیریږي والله چې ټول بدن بم لشي لشي په عربو کې ولې دا کارونه نشته زکه نشته یو سړی نه بټوا وغورځیدا دا خو د پیرنګیانو پر کټی دي سلوح کاله وشو دی له قران ورکړي دی خدای تباہ او برباد کا د پیرنګي یو قانون تر اوسه پورې تاسو پرې یو سارا ته سړی وی چې کبورکنی چې دا چادری خزو په سر کړي خو چې دا سترګې ښکاری او نور پټای ما کده خامتا یا د مارکین چادری وی بیا خیر ده او کده 100 روپو د ایرانی صادر چادری وی نو بیا وات ذرا ایتا خدای مال کباب کا قرآن ویلی دی قرآن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن خزبا خپل حسن نخ کارا کوي مگر خپل میړه ته به ښکارا د دې خسته جامې او خسته لوپټا او سرخی سفیده به د میړه نه بغیر بل څوک نه ګوري نن په کور کې دا د خرې غوندې سټلې مخې د سپای غوندې او چې صدر روډ ته راوځي ځان نه څه شی جوړ کړي وای دا ور سره بړواګان چې دي دا به زوړندولو نه ټیک شي ستاسو پلار بیٹی تاسو وګورئ دا سپیره چی لا اوس د بده ورځ دغه اوس دله یو لساتلک روپای در کوم لساتلک که تاسو د دې زړو نه لپټي کوزي نکړي په دا مخ به توکي دا زړې بوجای به بوزي صدر ته سربه والا جوړ کړي نه پیشو ترغه پوری شیخ ای چې په مګو نه ایتیخه زم بزرګم تم بزرګم مګی نه دی لیدلی چې مګه پیشو وګوري بیا د پیشو ایمان وګوره دا پدې نه کې شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد چې فولادی توي او پدې 60 لیول را پرې ته ګوره چې ټکی
بټوای او مولا راوچته مولا د لورلایو ویني پولیس ورته وی انت سارق سرقت هذا اغلن بوت چې بوتلو قاضي ویلي چې 3 ورځې مهلت ته او 15 ورځې لاس غوس کړي بټوای خالي دا سره اوچته کړي و د کوټه او د لورلای خلق را لازم معلم ته چې دا بس کیږي بیړای غرق قاضي ته مونږ ټول لاړو چې جدا هم مولا ده حج لراغله غل نه دی غو نه او یا کسد د ملک راشي قران خو چې د په ملک غل نو نو اله پریدم کې نیلاس ته وسوم د کوټه او لورلای او یا کسه برابر ک ماته التراز ما زول کو خدای خبر ک په وطن کې څکړي اوس مونږ ولې غر کې او یا کسراله د قاضي په مخ کې قران خورو نو پرې خو کې نیلاس ته وسوم د پاکستان کې دا قانون راوله ته وګوره چې بیا په دې ملک د غلا نامت څوک وایي اسخه هغه مولا جلال خبره ده کويشته وی جلال نو ګیدړ بوي حلال غلونی سي دا ستاد ملک دا سمره غټ غټ نوابان دولتمن سرمایدار چي دي د ټولو ځان له بدمعشان ساتلي ګنکپان ساتلي دي ډنډمار ساتلي دي ا بدمعش غل ډاکو چې ونی وشي لوی سرمایدار ورپسې ټلیفونو کی چې دارا پرېدا راشي دا پاکستان حکومت ته ثابت کړ په دې اته ورځې کې دنه نه ورته ثابت کړم چې لوی امیر المؤمنین په یو لوی غل پسې ټلیفونو کو د پردې کور وران کړو 2 لک روپۍ نغدي وړي دي د 1 لک روپۍ ته سره زر وړي دي د خزو جامې ته وړي دي آی تبا کړو غلی چې ونیو پولیس لوی سرمایدار ورپسې ټلیفونو کو چې دا را پرې دا زما سره د دې سرمایدار هغه سړي ماته معلومي دي سړي خپه پدې نه خپه پدې چې ما دا غټ غټ سنداګان رئیسار کړی نو دا غریب تالی سټ مالی سټ کې دي تاسو په مخه پکېږئ دا تالی سټ نه دي لکه یو ځل مې قزاخانه کې ټلیفون کړو نو د دې خواکلو کې یو تالی سټ و خانانو هغه یاره خې نه دی ویلي خانانو الکه خروس بچي تخانه هرکونیا تخانی د دې سي په ځای کې چې د مړای نه نیونیو متخانی سره تالی سټ په تا تالی نه باندېږي خیر دی نو دا غریب دی خدای په خړ سیلاب یوړی کی دا د خان په خپکان دی رخه کی تاسو کتلی چې خان کې مړ یو شي د غریبانو اسه شکل وران کړي چې ګنه د پلار مړ دی سټیو باس دا وای چې خدای دا دغه ماته وګورئ خانان نوابان سرمایدار دا چې ژوندۍ وي او پاکستان د خیر ورځې مخو کته راشي په ګیره می امتیاز یو ستا په ملک شریعت سرمایدار نه را پریدي نوابان نه را پریدي شریعت چراغه شریعت به ورته وای چې زما یو لیس مکه نشته چې قبر په ځان لا جوړ کم او ستا نه اجره بس زره جره بس مکه کم ځای نه رااله راشه دې خېټه نه دی چرګان او ګډان رو باسم په برچا دی وام تا نه زره جره بس مکه دا زما یو لیس نشته نو دوی نه بدا غستې شي په غریبو به تقسیمولې شي دا خلق شریعت په ملک راوستل نه پریدي دا غریب پټا پوراند شه دی پویږي نه شریعت دا خلق نه پریدي کینی ته ګور چې منټ کې راضي کنه راضي نو دی وجنا عزیزانو سوچ کوی لګ دماغ کې سو وسعت خو پیدا کړي د خدای بندگانو په خدای قسم خفه پدې او جرا پدې راضي چې زمونږ با د ملک دا خلق چې دي تر قیامت پورې دا سړان دی په 16 15 باندې پويږي او د غویرونه به چې چا پکې پیزوان واچولا به په قلبې کوي دي کې خپل عقل ناراضي خپل سمجھ به ناراضي پکې خپل فهم به ناراضي پکې ټول عمر به پیزوان کړي غوي او دا سرمایدار به د دوی چې دي ځمیداری او رستنه به پچوکوي او قلبې به کوي غریب به چرته د سړي زوی کیږي نه توشه د غریب او زامنو ام او ډبل ام کړي دي لا کړي دي پی ایچ ډی ګانې کړي دي کلرکی ورته نه ملاويږي د دوی زامنو ګوره ایس فیل وی تحصیلدارانه برتی کړي ایڈمنسټریټرانه برتی کړي پام هم پوسټونو وګوره د دې نوابانو اولاد دي د غریب بچي ډبل ام کړي کلرکی ورته نه ملاوي او دغه څه خدي رحمان بابا ډاکټر ته ورغه نبض ولولیدو و نور بیمار خو نه خدای شک بیماری ده درته عشق نه توبه او باسنو جوړ بشي هغه ورته عشق نه ویلې پیدا کارنه دا پلار روان دی او تصور کې محبوب سره مخاطبه کوي
ورته وي ستا په عشق طبیب وای ما رحمان تا، ستا په عشق طبیب وای ما رحمان تا، خبرداوی چې د حال تر دا بتر وی چې دینم زیات بیمار شي خبي. د مخالف جواب دی داسې یا موسی علیہ السلام بلاس د ترخ کې نه ایستو چې راوګو ایستو به داسې پرقېدو لکه د انوار پشه. دا معجزه و ده. د عیسی علیہ السلام دا معجزه و چې ړوند له لاس پستر ګراخ کو بنا بش ابرس برګ مرض لاس به راخ کو به جوړ. دا معجزه و. اوس معجزات خوشتنه نو چې معجزات هم نه او دلایل هم در سره نه ته به د مخالف جواب څنګه کوي؟ داغه مقابله به څنګه کوي؟ لکه تیره جمعه ما تاسو ته وی چې قادیانی سره دلایل باندې بعضی وخت کې بنه کیږي، عقلی دلایل سره به راسمله او لارې به خطا کوي. لکه ما تاسو ته وضو وضو او وضو 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 او وضو د فرق کوي. وضو ستوي وضو ستوي او وضو ستوي. خدا دغه ته مجوړوي هغه د ابراهيم عليه السلام د قربانه هغه چاو کړ تر نن دا خبره لا ختمه شوه نه تر نن کوټه ته تلما تیر ورځو کې خلق را لوي چې هغه چاو کړ سو کاله شو چې ما یو خبره کړو هغه چاو هغه خبره ته مجوړوي وضو وضو او وضو دا قسمه دلایل